ډونالډ ټرمپ وایي د جګړې ګټلو لپاره افغانستان له نقشې ورکولی شم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او سره څنګ کې د ګنټۍ نشان هم وهي. ټرمپ وایي د جګړې ګټلو لپاره افغانستان له نقشې ورکولی شم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره ناسته کې خبریالانو ته وویل که دی وغواړي نو د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ختمولی شي او د دې کار لپاره د په لسو ورځو کې افغانستان د نړۍ له نقشې ورکولی شي، خو نه غواړي چې داسې وکړي. نوموړي وویل له پاکستان او نورو هیوادونو سره په دې کار کوي چې څرنګه امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي، ځکه امریکا نور نه غواړي چې په سیمه کې د پولیسو رول ولوبوي. ځینو کسانو ته ښایي د امریکا په څیر د یو هیواد د ولسمشر دا ډول څرګندونې د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف ښکاره شي، خو دا لومړی ځل نه دی چې نوموړی د یو بل هیواد په اړه دا ډول ژبه کاروي. همدا تیره می میاشت کې ښاغلي ټرمپ یو ټویټ کې ایران ته خبرداری ورکړی چې هیڅکله امریکا ونه ګاهي. نوموړي لیکلي وو که تهران واشنګټن او ګټو ته یې زیان ورسي دا به د تهران د ویجاړۍ په معنا وي. د ولسمشر ټرمپ په ټویټ کې راغلی وو که ایران جګړه وغواړي نو دا به یې د رسمي تباهۍ په معنا وي، بیا امریکا ته ګواښ ونه کړي. د تیر 2018 کال په جولای میاشت کې هم ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو ایران به له داسې عواقبو سره مخ شي چې تاریخ کې به پخوا هیڅکله نه وي لیدل شوي. درنو دوستانو، کورنۍ ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.